سلامونه د پښتو نیوز خبر ته په خیر راغلاست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په یو خبري کنفرانس کې د افغانستان په هرات ولایت کې د کرونا وایرس یو مثبته پیښه تایید کړه. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن خبریالانو ته وویل چې روغتیایي کارکوونکو د ایران ګاونډ ته په هرات ولایت کې په یو 15 کلن کس کې دغه پیښه لیدلې ده. فیروز ټول افغانانو ته ډاډ ورکړی چې روغتیایي چارواکي به د کرونا وایرس په مخنیوي کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي. نوموړي د ټولو مسافرو څخه وغوښتل چې هرات ته خپل تګ وځنډوي او په غونډو او ګڼ مېشتو ځایونو کې دې د ناستې ډډه وکړي. هغه همداراز وویل چې دغه پیښه له ایران څخه د یو افغان وګړي د لمس په واسطه را انتقال شوې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا په ناسته کې پریکړه وشوه چې ایران ته د افغانانو پر تګ د لنډ مهال لپاره محدودیت ولګوي او په ایران کې به خپلې قونسلي چارې محدودې کړي. کرونا وایرس چې لومړی د چین په ووخان ښار کې ولیدل شو، د چین په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې تر 80,000 زیات انسانان پر دغه وایرس اخته شوي دي چې زیاته برخه یې په چین کې ثبت شوې ده. همدارنګه دغه وایرس نږدې 3,000 کسان پوښلي هم دي.